السلام علیکم مرګرو راغلی ما په امریکا کې بازار ته خو مزه خبر ده چې دا د پاکستانیانو بازار دی یو خو بګي حلال خوراک ملاويږي او بل پکې د پاکستانی پروډکټس ملاويږي لکه دا تاسو کته شي شان مصالې دي او زب سودا هم کوم او تاسو ته ریټونه هم خیمه ډیر مرګري د ریټونو تاسو کوي یار و امریکا ارزانه ده او خطه ده او بره ده نو ما سره په ویډیو کې اوسې تاسو ته بازار ریټونه هم خیمه د سودا او سودا بم کو نو ویډیو کې مونږ سره اوسې ویډیو تر اخره پورې وګورئ انځرونه به شروعات وکړو دا په $3 باندې دي انځرونه به شروعات وکړو دا چې دی دلته د سپینو وړه چې دی روټۍ او پیته ورته دی وایي خو بس موږ ورته پښتو کې روټۍ وایو دا چې دی په $3 دي 2.99 او دا سره وړو والا دي او دا چې دی دا په بس لږ $4 ورته ووایه دا سرې روټۍ دي سرې روټۍ به مو ورته راوالو بن ګوپی به هم ورته راوالو لکه ستاسو په علاقه کې د بن ګوپی څه ریټ چلیږي دلته خو 0.69 باندې چې دی نیم کیلو بن ګوپی ټماټر به مو ورته راوالو د جان عالم د کلي ټماټر دی ډېر پکې خراب دی یار والله پهله ځل پکې ټماټر ما ولیدل لکه په امریکا کې هم خراب ټماټر خرڅېږي او $1.29 باندې چې دی دا نیم کیلو دی دنیا مې متراوا غسته په $1 باندې دا دنیا په کلی کې سر ریټ چلیږي د دنیا رورا دړیم په $1 د ګور امریکا کې او کنه بادرنګ به متراوالو دا چې دی دو بادرنګ چې دی په $1 دی دا وګوره سم د سبزلی د کلی بادرنګ دی غټ غټ بادرنګ دی او دا دو په $1 الکه مرګرو د دې شي نوم چې د کمنټس کې وای والله دا خو سم د علی شانیا سم اگې چولې ده ته وګوره سم د علی شانیا اگې ده په خبر کې بزبی الله ماستو والا والله ډیر ارزان ماسته به ورکول خودل ته چې د $5 باندې چې دا تاسو ته دا ماسته ملاويږي رورا او په چې د 3.5 لیټر په $6 باندې دی په بم وتراوالو نو دا چې دا مرګرو حلاله غوښه ده دا چې دا 1 کیلو چې دا په $15 باندې دا پیکټ دی 2 پیکټ براوالو او قیمه به هم وتراوالو قیمه چې دا تقریبا نیم کیلو قیمه ده په $11 باندې او دا غوښه چې دا بغیر ډوکی مونږ راواغسته دا چې د چرګه د ګیدړانو خوراک ثابت چکن چې دی هغه تاسو ته ملاویږي $8.24 باندې په امریکا کې باسمتی چاول روجه چې وته وای دا چې دی په $14 دی او دا باندې سه انډیا جبلی کله دی یار دا کم زیدي دا چې دی الګ دا خو د کراچي پاکستان دی بس دا براوالو 15 کیلو په $14 چاول هم راواغستل نوز به بریانی مساله هم راوالو کم چې تاسو ته ملاویږي $1.99 کې شان والا دلته چې کوم بریانی مساله دا هغه په $1.99 باندې ملاویږي نو کراچي بیف بریانی به هم وته راوالو شان والا چاټ مساله به هم وته راوالو $1.99 دا چې د اوګه پیست نېشنل والا او دا چې د په $15 دی نو دا به هم وته راوالو شوپړ به مو تراوالو لوبیا وته وای که شوپړ تاسو جبا کې لکه زه خو د لوبیا وایم دا چې د په $8.49 باندې دا بس $9 شو نو دا به هم وته راوالو نېشنل اچار به هم راوالو مکس اچار دی $5.49 باندې نېشنل اچار هم به وته کیدو راځي څوک چې ګډ وډ کمنټ کوي دا غي په 60 باندې دا لایف بوای صابون و او دا لایف بوای صابون چې دی دا په $2 دی نو دا بم یو 3 دانې راوالو ګالا بسکټ چې دی دا مې را پیدا کړ دا چې دی دوه چې دی په $15 دی نو 2 دانې بادام راوالو دا چې دی $137 بل رالو او دا بچې دی مونږ اوس جمع کو دا تاسو کته شي ټوټل بل چې دی $137.32 رالو مرګرو سودا وشو تاسو ویډیو کته ډیره مننه که ویډیو مو خوښوي لایک کړئ شیر کړئ ان شاء الله ملاویږو په بل ویډیو کې الله پامان